بسم الله الرحمن الرحیم. د اتم کلاس جنرال ساینس اولنی یونټ ایکالوجي د دې اکسرسایز مشق ته مونږ رسیدلی یو. تیر شوي ویډیو کې ام سی کیوز شوي دي، اوس چې دی نو شارټ کوېسچنز دي، مختصر سوالونه او د هغې جوابونه ما لیکلي دي. که تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ. اوس نمبر 1 سوال داسې دوی ورکړی دی چې کوېسچن نمبر 1 what are the main causes of pollution؟ د ګندګۍ او د آلودګۍ بنیادي وجې څه دي، غټې وجې څه دي؟ مین کازز غټ وجوهات یې څه دي؟ نو انسر ما داسې لیکلی دی چې میجر کازز اف پلوشن آر، د ګندګۍ او د آلودګۍ غټې وجې دا دي. نمبر 1 ما داسې لیکلی دی چې هارمفول ګیسز اینډ ډسټ فرام فیکټریز، د کارخانو نه نقصاندهه ګیسونه راوځي او ډسټ هغه دوړې شان ترې راوځي، لوګي ترې راوځي او دغه چې دی نو د ګندګۍ سبب جوړیږي او خاص کر دا هوا ګنده کوي. نو که تاسو کتلی چېرته د سیمنټو فیکټري تاسو کتلی نو سیمنټو په فیکټرۍ کې چې کله دا کاڼي اوړه کېږي نو د دې نه ډېر زیات مقدار کې دوړه هم راوځي، دغه ډسټ دي یا ترې نور لوګي هم راوځي، هارمفول ګیسز هم ترې راوځي. نو چې کوم دا نقصاني ګیسونه دي، نقصان ورکولو والا ګیسونه کله د کارخانو نه راوځي، دا دوړې لوګي ترې راوځي، نو دغه چې دی نو د پلوشن او د ګندګۍ یو غټه وجه ده. بله خبره ما دا لیکل چې بله وجه دا ده پالوټنټس فرام پاور سټیشن اینډ اټوموبایلز. پالوټنټس هغه څیزونه دي، هغه ګندونه دي چې د هغه په وجه باندې دا پلوشن کېږي که نه، دا ګندګي پرې جوړېږي. نو دا چې کله د بجلیګرو نه راوځي، پاور سټیشنو نه راوځي یا اټوموبایلز یا د ګاډو نه راوځي، د موټرو نه او د ګاډو وغیره نه. ځینې پاور سټیشن یې داسې دي چې په هغه کې لکه مونږ په بهر ملکونو کې خبره وکړو، د خپل ملک د پاکستان خبره نه، دلته خو اکثر پاور سټیشن یې د بجلیګرې چې کوم دی نو دا په اوبو باندې دي. خو بهر ملکونو کې که تاسو فکر وکړئ نو پېټرولو او ډیزلو د قیسو تیلو والی بجلي ده، نو د هغه نه چې دی نو ګندګیانې راوځي او هغه چې دی نو پالوشن او آلودګي جوړوي. یا اټوموبایلز په ګاډو کې چې کم تیل سوځي نو د هغه نه هم چې دی نو بهر چې دی نو ګیسونه راوځي نو بیا هوا ګنده کوي، ایر پالوشن جوړوي. د هغې بله وجه شوه د ګندګۍ چې پالوټنټس کم دي، ګنده څیزونه چې کم د بجلیګرو نه راوځي او د ګاډو د انجنو نه وځي، نو دغه چې دی نو ماحول ګندګۍ او آلودګي جوړوي. سیویج فرام اربن ایریاز، سیویج ګنده اوبو ته وایي چې کم اوبه استعمال شي په کورونو کې، په هسپتالونو کې، په هوټلونو کې، خو بس چې اوبه استعمال شي او ګنده شي بیا واپس بهر وځي که نه، کم چې په نالو کې او په دې ځمکو باندې بیا بهیږي، خلکو د خپلو کورونو نه بهر ایستي، دقه ته سیویج وایي. نو وایي چې دا سیویج واټر چې کوم دی دا چې کله د اربن ایریاز نه راوځي، اربن ایریاز هغه علاقو ته وایي چې هلته آبادي سیوای لکه ښارونه وي، نو دا چې دی نو ګندګي جوړوي او د ګندګۍ یو غټه وجه ده سیویج واټر. یوز اف پلاسټکس، بل د پلاستیک استعمال چې کوم دی نو دا هم د ګندګۍ یوه وجه ده، ځکه چې پلاستیک داسې څیز دی چې دا نان بایوډیګریډیبل دی او دا چې دی نو په ماحول کې خاورې کېږي نه او ختمیږي نه، کلونه به پرې وځي خو بس دی به پرې وځي. نو د دغه په وجه باندې بیا ګلوبل وارمنګ هم کېږي. دا پلاستیک داسې څیز دی چې دا د ګرمایش نیسي د ځان سره، نو دغه هم چې دی نو د ګندګۍ یو وجه ده. اوس کوېسچن نمبر دویم نمبر 2 ورکړی دی ډیفرنشیټ بټوین پرایمري اینډ سیکنډري کنزیومر، په اولني خرچ کوونکو کې او په دویم نمبر خرچ کوونکو کې فرق وکړئ. نو تاسو دا خبره کړله چې پرایمري کنزیومر چاته وایي او سیکنډري کنزیومر چاته وایي. کنزیومر خو وایي دی ته چې دوی به په خپل خوراک نشي تیارولی، تیار خوراک بخوري، نو یا خو به دا خوراک بوټو تیار کړی او یا که بوټو نه تیار کړی نو بل ځناور بخوري خو خپل خوراک به تحصیلوي. لکه تاسو اوس دلته دا ووایئ نو فرق به تاسو ته به ښکاره شي. وایي د ارګانیزم دیټ فیډ ډایرکټلی ان ګرین پلانټس، هغه ځناور هغه ساه لرونکي چې هغه ډایرکټ هغه ارګانیزم هغه ساه لرونکي چې هغه سیده په سیده باندې په شنو بوټو نه خوراک حاصلوي، خپل شنه بوټي خوري، نو دغه ته پرایمري کنزیومر وایي. او تاسو دا خبره کړله چې دې ته هربیورز هم وایي، هغه ځناور چې هغه بوټي خوري. لکه د دې مثال دی سویا، دلته ما لیکلی دی ماوس، مږ او سویا، بیزه هم ته اخیستی شي. دا داسې ځناور دي چې دا خو کنزیومر دي، خرج کوونکي دي، تیار خوراک به خوري خو ډایرکټ به شنه بوټي خوري، نو دغه ته هربیورز هم وایي پرایمري کنزیومر ته. او که بل طرف ته مونږ د دې سره په فرق کې وګورو په سیکنډري کنزیومر کې، نو هغه هم خرج کوونکي دي خو هغه به ډایرکټ د شنه بوټي نه خوري بلکې بل څه چل به کوي او خپل خوراک به حاصلوي. نو وایي چې د ارګانیزم دیټ فیډ ان پرایمري کنزیومر، هغه ساه لرونکي یا هغه ځناور هم ته یادولی شي چې هغه پرایمري کنزیومر خوري. نو پرایمري کنزیومر دا دي چې یاره دوی به ډایرکټ بوټي خوړل، بیا او سیکنډري کنزیومر دا دي چې دوی خو بوټي نه خوري، دوی هم خرج کوونکي دي خو دوی هغه ساه لرونکي یا هغه ځناور به خوري چې هغه پرایمري کنزیومر دي، هربیورز دي. لکه پرایمري کنزیومر ته چې دی نو تاسو هربیورز ویل که نه، اوس دا سیکنډري کنزیومر چې دی نو کامنلی کالډ، عام طور دې ته ویلی شي پرایمري کارنیورز.
دې ته پرایمري کارنیورز وایي هغه ته پرایمري کنزیومر هربیور ویل هغه هربیور بوټي خوړل ډایرکټ او دا چې دی نو دا هم کنزیومر دی خو دا کارنیور دی دا به غوښه خوړونکي مطلب دا دی چې دا به بوټي نه خوري او د دې مثال ما لیکلی دی سنیک او اولپ شرمخ وغیره لکه که ته مار ته وګورې نو مار چې دی نو دا خو کنزیومر دی خو سیکنډري کنزیومر دی په کنزیومر په خرڅ کوونکو کې دویم نمبر دی شنه بوټي ډایرکټ نه خوري بلکې دی هغه سالرونکي خوري چې هغه شنه بوټي خوري لکه مار رالګي او مږه خوري نو دا چې دی نو سیکنډري کنزیومر شو سیکنډري کنزیومر وایي دی ته چې یاره دا به هربیورز خوري هغه سالرونکي به خوري چې هغه بوټي خوري او هربیورز به څه ته وایي یا پرایمري کنزیومر به څه ته وایي دغه دویم نوم دی هغه به هغه سالرونکي چې رالګي به هغه به شنه بوټي خوري نو دا پکې فرق شو چې دا یو به شنه بوټي خوري او دا بل به چې دی نو خپل خوراک د نورو سالرونکو اسینه چې دا کم شنه بوټي خوري دغه سالرونکي به خوري ښه بیا بل دوی ورکړی دی سوال نمبر 3 What is mutualism? Give some examples. وای میوچولیزم څه ته وایي او د دې څه مثالونه ولیکئ ورکئ نو انسر ما داسې لیکلی چې ټایپ اف ریلیشنشپ هغه تعلق د تعلق هغه قسم in which چې په هغه کې both the organism of different species get benefit from each other چې دوه سالرونکي د یو بل نه پیدا واخلي دا دواړه سالرونکي د مختلف نسلونو دقه ته چې دی نو میوچولیزم وایي میوچولیزم څه ته وایي دا هغه تعلق دی چې د دوو سالرونکو په منځ کې وایي خو دا دوه سالرونکي به د مختلفو نسلونو او دې دواړو ته به د یو بل نه پیدا لکه مثلا ما داسې لیکلی دی چې دا ستاسو په کتاب کې مو چې هني بي اینډ فلاور چې کم ګل دی او د ګبین مچۍ ده دې دواړو ته یو بل نه پایده ده د مختلفو نسلونو سالرونکي دي نو د ګبین مچۍ ورځي ځانه ته خوراک حاصلوي د هغه په ذریعه باندې چې دی نو بیا ګبین جوړوي او د دې ګل پیدا دا کېږي چې د دې ګل نه چې دی نو مچۍ په خپو پسې چې دی نو هغه توخم شانتې نښلي هغه بار چې ورته مونږ وایو او هغه ځي بیا په بل بوټي باندې کښېني په بل ګل باندې کښېني نو په دغه وجه باندې پولینیشن کېږي که نه پولینیشن یو جدا ټاپک دی تاسو به یې ووایئ د بوټو دا نسل بیا چې دی نو په اسانه طریقې سره زیاتېږي نو دواړو ته پیدا شو دغه میوچولیزم شو کوېشن نمبر 4 دوی ورکړی دی وایي انلیس د ویز ټو کنټرول ایر پلیوشن داسې طریقې ولیکئ چې په هغه په ذریعه باندې په هوایي الودګۍ کې باندې قابو راشي کنټرول پرې راشي داسې طریقې ولیکئ تاسو نو انلیسټ که انلیسټ بس تاسو ته وایي چې په فارسټ شانتې ته جوړ کړئ نو انسر ما داسې لیکلی وي کین ریډیوس د ایر پلیوشن بای فالوینګ میتھډس هوایي الودګي مونږ په لاندینو طریقو باندې کمولی شو نمبر 1 شفت ان کلین انرژي سورسز داسې کار اول نه پکار دی که ته غواړې چې هوایي الودګي کمه شي نو پاکې د انرژۍ چې کمې ذریعې دي د توانایي ذریعې دي هغه ته منتقلي پکار ده لکه سولر انرژي پکار ده د نور نه چې دی توانایي حاصلول پکار دي کویله او ګیس او تیل استعمال کمول پکار دي بل د هوا نه چې دی نو وایند انرژي پکار ده د هوایي توانایي پکار ده نو ستا چې سولر اینډ وایند انرژي ما داسې لیکلي دي چې یاره لکه د نور توانایي او د هوا توانایي پکار ده دې ته منتقل کېدل پکار دې ته کلین انرژي سورسز وایي د انرژۍ پاکې ذریعې د توانایي پاکې ذریعې ځکه چې په دې کې ګندونه نه جوړېږي کاربن ډای اکساید ګیس وغیره نورې نه جوړېږي بای ریپلیسینګ کول مونږ له بدلول لرې کول پکار دي د څه د چا په ځای باندې بای ریپلیسینګ چې استعمال یې وکړو په ځای د کول د کویلې آیل د تیلو اینډ ګیس د ګیس په ځای باندې د چا استعمال وکړو د سولر انرژي د وایند انرژي دې ته تلل مونږ له پکار دي نو په دې طریقه باندې به هوایي الودګي کمه شي بله خبره دوی دا ورکړله کوېشن نمبر 5 why sewage water must be treated before releasing it into streams وایي کله چې مونږ خوړونو ته یا سیندونو ته یا خړګو ته دا ګنده اوبه اچو نو د دې مخکې نه صفایي ولې پکار ده لکه دا مونږ خارجه او هلته ریلیز کوو نو د دې ټریټمنټ صفایي ولې پکار ده د دې ګنده اوبو نو سیویج واټر نو انسر ما داسې لیکلی چې سیویج واټر کنټین هارمفول سبسټانسز ګنده اوبه چې کومې استعمال شوي اوبه چې کومې په هغه کې نقصاندeh څیزونه پکې اټ کین کاز ډیزیزز د دې نه بیماریانې جوړېدی شي د بیماریانو سبب جوړېدی شي سو سیویج واټر شوډ بی ټریټډ بیفور ریلیزینګ انټو سټریمز اینډ ریورس د ګنده اوبو اوله کې چې دی نو صفایي پکار ده کله چې دا مونږ خوړونو ته یا دریابونو ته اچو غورځوي ورته خارجوي ورته ځکه چې په دې کې نقصاندeh څیزونه پکاري نو دا بیا چې دی نو نورې اوبه ګنده کوي او چې نورې اوبه ګنده کړي د هغه نه بیماریان انسانانو میانو د هر څه ته کېږي ورسره بل چې دی نو دې سوال نمبر 6 ورکړی دی how can you grow plants of warm areas in a region with low environmental temperature وای how can you grow plants ته څنګه بوټي غټولی شي of warm areas د ګرمو علاقو
ان ا ریجن په داسې علاقه کې with low environmental temperature چې هلته درجه حرارت انتهایی کمي. خبرې مطلب دا دی چې د ګرمو علاقو بوټي ته په یخو علاقو کې څنګه غټولی شي، څه ورکول پکار دي. نو انسر ما داسې لیکلی دی in order to grow plants of warm area in a region with low environmental temperature چې کومونګه وغواړو ان آرډر په وجه د دې ټو ګرو چې غټ کو پلانټس بوټي اپ وام ایریا د ګرمو علاقو ان ریجن په داسې علاقه کې with low environmental temperature چې هلته ټمپریچر په ماحول کې کمي لکه یخني. د دې لپاره موږ له څه پکار دي we have to build or arrange a space with green house. موږ له یا green house جوړول پکار دي یا راله د هغه څه ترتیب پکار دی، د green house ځګي ترتیب راله پکار دی. green house effect چې په هغه کې د green house اثر یې داسې ترتیب راله پکار دی. and we can do this by covering the plantation area with plastic sheets. او دا موږ په دې طریقه باندې هم کولی شو چې کومه ځګي کې موږ بوټي نالو په هغه باندې د پاسه د پلاستیک څادرې ولګو. خبره دا ده که ته د ګرمې علاقې بوټی په یخ علاقه کې نالې نو څه به کې چې ګټئ. د دې لپاره خو یا green house پکار دی، تا ویل green house داسې ځګی چې دا ګرمایش ورکوي بوټو ته، یا داسې ترتیب یا خو دغه جوړول پکار دی، بیلډینګ یې پکار دی که نه. که دغه نه نو بیا زموږ سره داسې کار پکار دی چې داسې ترتیب ور جوړ کړو چې یاره په کم ځګي په کم پټي باندې مونږ بوټي نالو د ګرمې علاقې هغه ګرم بوټي چې مونږ راوړي چې د ګرمۍ سره تعلق وي، نو په دې باندې د پاسه د پلاستیک څادرې پکار دي چې ویې لګوو پې چې د پلاستیک دا څادرې ورته ګرمایش را جمع کوي. نو د دې په وجه باندې به چې دی نو د ګرمې علاقې بوټی مونږ په یخ علاقه کې غټ کړو، غټولی به شو، هغه شانتې ماحول بوله ورکړو. امید دی تاسو به په دې مشق باندې پوهه شوي یئ. که ستاسو څه کوېشن پکې نو هغه تاسو زمانه په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. په دې ورپسې چې دی نو دا بل یو دغه دی د ډالفین یې ورکړی دی مې هغه هم په دې ویډیو کې کومه او د هغه سره څه سوالونه ورکړلي نو ورپسې اوس دغه کوو. ښه ورپسې دوی ورکړی دی لانګ کوېشنز دي، خو دغه په اتم کلاس کې دومره ضرورت او اهمیت نه لري ځکه چې د اتم کلاس سټوډنټان دومره جوګه نه وي د دې خبرې چې دومره لانګ کوېشنز زده کړي. نو ستاسو لپاره دغه شارټ کوېشنز چې دی نو دغه ډېر زیاته هم دي، دغه هم ښه پوره اوږده. اوس ډي نمبر چې کوم دی نو سټرکچر ریسپانس کوېشنز دي، داسې سوالونه چې د هغو جوابونه سټیپ بای سټیپ مرحلې په مرحله وار مونږ ورکړو، دې ته سټرکچر ریسپانس کوېشن وایي. یو مې یې ورکړی دی which blind Indus dolphins is endemic to river Indus. دا یو مې دی چې په دریای سیند کې دی په پاکستان کې، دا لوند دی، دوی داسې وایي چې دا لوند مې دی، بلایند دی. ډالفین مې دی غټ او دا لوند دی او دا صرف د دغه علاقې سره محدود دی. انډیمیک داسې سیز ته وایي چې هغه په یو خاص ځای کې محدود دي، په بل ځای کې هغه نه وي. نو دا د دغه علاقې سره دغه انډس ریور سره محدود دی. اټ از ان انډینجر سپیشیز اف واټر انیمل ان پاکستان. دا په پاکستان کې داسې ځناور دی د اوبو چې د دې نسل په ختمېدو دی او په خطر کې دی، انډینجر سپیشیز دی. اوس د دې سره څه سوالونه تاسو له درکړلي په دې بل پیج باندې تاسو ته وایي چې انلیس د فیکټر ویچ لیډ ټو د تھریټ اف ایکسټینکشن اف انډس ډالفین. تاسو هغه عوامل ولیکئ، فیکټرز ولیکئ چې هغه د انډس ډالفین چې کوم دی چې د دې نسل دغه د وجې نه ختم شو، په ختمېدو دی یا ختم شو، ایکسټینکشن یې کېږي او دوی ته چې دی نو تھریټ دی که نه، دې ته داسې خطر دی چې د دې دا نسل مکمل په ختمېدو دی. تھریټ اف ایکسټینکشن مطلب دا دی چې د دې دا نسل داسې خطر ورته موجود دی چې د دې دا نسل مکمل ختم شي. هغه فیکټرز هغه څه واجب دي هغه دلته ولیکئ. نو دلته په دې کتاب کې خو چا لیکل کړي مو، خو ما کوشش کړی دی چې لږ ځای کم میلاو شوی دی نو په هغه کې مې لږ لیکل کړي دي، دوی داسې صفا کلیر لیکل نه وو شوي، چېرته سټوډنټس چا کړي وو. نو ما پکې لیکلی دی چې یار هغه کمې وجې دي چې د انډس ډالفین دا نسل چې کوم دی دته خطرات او دا په ختمېدو دی، په ایکسټینکشن کې دی، دا الریډي انډینجر دی، په خطر کې دی خو ختمېدو ته نږدې دی. نمبر 1 هیبیټیټ ډیګریډیشن، د دې د اوسېدلو ځای نه چې کوم دی نو هغه ځایونه کم دي هغه خراب شو، ختم شو. لکه دغلته ډیمونه جوړ شو که نه په انډس ریور کې چې ډیمونه جوړ شو، د اوسېدو ځای خراب شو، ډیګریډیشن یې وشو. بیا کیمیکل کنټامینیشن، اوس داسې کار وشو چې د کارخانو یا رسنه پالتو مواد او څیزونه وتي او ګندګیانې هغه چې دی نو د دریای سیند ته لوېدل دي، غورځېدل دي، نو د هغه په وجه باندې هم د دې نسل په کمېدو د کیمیکل د وجې نه د دې صحت یې خراب کړو، نو په دې وجه باندې د دې نسل هم اوس کمیږي. یا په دغه ځایونو کې چېرته کښتۍ او بوټس وغیره روان دي، د هغو نه چې دی نو کم کاربن وغیره خارجېږي، نو د هغه په وجه باندې چې دوی دا نسل په ختمېدو دی. نایز، شور دی یا ډېر زیات، ځکه چې دا داسې سالرونکي دي میان، داسې ځناور دي چې دوی د ډېر زیات شور خواته خو هم نشي پاتې کېدی، دغلته انډسټریانې دي چېرته یا مشینریانې لګېدلي دي کار کوي، نو دا داسې وجې دي چې د دې نسل یې په ختمېدو طرف ته روان کړی دی او د دوی دې نسل ته خطر دی. دویم نمبر هغه دوی دا ورکړی دی چې واټ از د پریزنټ سټیټس اف دیس میمل. د دې میمل چې کوم دی دا داسې سالرونکي داسې ځناور دی، تاسو به دا هم وایي د ډالفین چې دا میمل دی، بچي راوړي بچو له پی ورکوي، هغه ځناور ته میمل وایي. نو دا میمل دی، دا انډې نه شي د نورو میانو په شانتي، بلکې دا میمل دی بچي راوړي بچي ته پی ورکوي.
وایي واټ از د پریزنټ سټیټس اف دیس میمل، د دې میمل موجوده حیثیت څه دی، سټیټس یې څه دی، لکه اوس دی په کوم حالات کې دی، حیثیت کې دی. نو ما داسې لیکل دي، کیدای شي تاسو ته په نظر رام شي، که نه راځي نو زما د خبرونو تاسو ولیکئ ځان له، چې د پریزنټ سټیټس اف دیس انیمل از ان ډینجر، موجوده حیثیت چې د دې ځناور کم دی نو دا ان ډینجر دی، د دې نسل په خطره کې دی. سی نمبر 2 ورکړی دی، وایي سجیسټ د سټیپس ټو هیلپ کنزرویشن اف انډس ډالفین، وایي داسې مشوره ورکوي د داسې اقداماتو چې د انډس ډالفین دا نسل کم دی دا محفوظ شي، کنزار وشي، کنزرویشن یې وشي، تحفظ یې وشي. نو داسې خبره دلته چا لیکلې د نور ځای پکې نه و چې ما لیکلې وي، خو دغه ټیک ده. نو وایي چې کمپلیټ بین ان هانټینګ، د دې په ښکار باندې مکمل پابندي پکار ده. breeding places should be protected from water pollution. بله خبره دا چې دی په کوم ځای کې نسل زیاتی نو هغه ځای به د ګنده اوبو نه بچ کول غواړي، دغه خبره هم ټیک ده. بله خبره دا چې یاره دغلته کم کنسټرکشن اف ډیمز کیږي نو هغه لپاره چې دی نو د دې د نسل داسې ځایګي ته شفټ کول پکار دي چې هلته په هغه ځای کې څه کنسټرکشن نه کیږي او پرامن ماحول وي، دی پکې خپل نسل زیات کړي. بلې ورکړی دی لاندې یو تصویر ورکړی دی، وایي موسٹ آف د آیلینډ اف مالادیوز آر لیس دین 1 میټر اباو د سی لیول. دا څه جزیرې دي مالادیوز کې دي چې د دې د هایټ وایي کم دی، د اوچتوالی وایي دا چې دی نو د 1 میټر نه هم دغه دا لوړ دی. جزیره داسې ځایګي ته وایي چې د سمندر په منځ کې، نو چې د سمندر په منځ کې کم ځای که نه او وچ ځای حقه ته جزیره وایي. خو دا چې کمې دي دا جزیرې نو دا ډېرې زیاتې لکه معمولي غوندې وچ ځای دی، د ډېر لوړ نه دی، دنګ ځای نه دی، 1 میټر 1 ګز خواوشا چې دی نو دې لوړوالی دی. تاسو ته اوس او دا ټکي به ایسلینډ نه وایي، په دې کې د ایس نه ویلی کېږي، دا آیلینډ جزیرې ته وایي. نمبر 1 تاسو ته دا وایي وټ کوډ بي د افیکټ اف ګلوبل وارمنګ ان سچ آیلینډ کراس د ګلوب، وایي په دنیا کې چې دا قسم جزیرې کمې دي، د سمندر په منځ کې دا وچ ځایونه کم دي او ګلوبل وارمنګ کېږي، د دنیا ټمپریچر سیوا کېږي، نو په دې به څه اثر دي. نو ما داسې لیکل چې ډیو ټو ګلوبل وارمنګ ګلیشیرز ویل میلټ، چې کله ګلوبل وارمنګ سیوا کېږي دنیا ټمپریچر به سیوا کېږي، ګرمي که نه، نو چې ګرمي سیوا کېږي کم په غرونو باندې کمې د واورې تودې پراته چې موږ چې ورته ګلیشیرز وایو، ګټان د واورې، هغه ګټان به ولي کېږي د ګرمۍ څه که نه، نو چې هغه ولي کېږي ما داسې لیکل دي ډیو ټو ګلوبل وارمنګ د دنیا د ګرمېدو په وجه باندې ګلیشیر ویل میلټ د واورې ګټان به ولي شي. ایز ا ریزلټ واټر فریکوینسي ویل انکریز، نو د اوبو د تعداد د نمبر د پلو به سیوا شي په سمندر کې، اینډ ویل سبمرج د آیلینډ، او د جزیرې چې کم دی نو دا به ډوبي کی. لکه چې ګلوبل وارمنګ سیوا کېږي د دنیا ټمپریچر به سیوا کېږي، چې ټمپریچر سیوا کېږي نو د واورې ګټانو په غرونو باندې راولي کېږي، په سمندر کې اوبه سیوا کېږي، نو د دې هایټ خو ډېر کم دی، دا خو لوړ ځایونه نه دي، دا په اوبو کې ډوب شي پټ به شي. بي نمبر سجیسټ د وے ټو سیو کوسټل سیټیز فرام فلډینګ آر بینګ سبمرجډ، وایي داسې مشوره ورکړه، داسې رای ورکړه خپله چې د سمندر غاړه ته کمې علاقې دي چې دا د ډوبېدو نه د سیلاب د ډوبېدو نه بچ کړو. نو ما داسې لیکل دي چې بلډینګ سی والز، د سمندر غاړې ته دیوالونه پکار دي ټو سټاپ واټر فلو کم ټو د سیټیز،